کابل ښاریان وایي د برېښنا پرچاوۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي پخوا هم په ژمي کې د برېښنا د نشتون ستونزه وه، خو اوس له حد زیاته شوې ده. د دوی په خبره 2 اونۍ کېږي چې په دوامداره توګه له برېښنا بې برخې دي او یوازې د ورځې یا شپې لخوا د 1 یا نیم ساعت لپاره برېښنا راځي چې په هغه حتی د اوبو ستونزه هم نشي حل کولی. 2 هفته میشه الا 3 هفته میشه آنقدر بې برقی 2 که 3 اونۍ کېږي چې برېښنا بیخي نشته، که وي هم په ټوله ورځ یا شپه کې 2 ساعته وي. زه رستورانت لرم، دلته مجبور یم چې جنریټر روښانه کړم، خو چې دا اوس قیمتي ته وګورې تیل هم ډېر قیمته دي. داسې هم شوي چې ما د تیلو لپاره پیسې قرض کړي دي، جنریټر مې پرې روښانه کړی دی ځکه هوټل دی، مجبور یم چې برېښنا ولرم. بې برقي والا زیات است. د برېښنا د نشتون ستونزه خو بیخي ډېره شوې ده. کله کله د شپې 8 بجې راشي، بیا نیم ساعت پس بیرته ځي. د ورځې لخوا هم نه وي. زه د رهنما دفتر لرم، د ورځې په جریان کې کمپیوټر کارولو ته اړتیا پیدا کیږي، خو څنګه وکړو، برېښنا نشته، ستونزې ډېرې دي. په کابل ښار کې دکانداران، ډاکټران، شرکت لرونکي او محصلین ټول د برېښنا له نشتون څخه سر ټکوي او زیاتوي په داسې حال کې چې د ډیزل او پټرولو قیمتونه هم لوړ دي، نو له جنریټور څخه هم ګټه نشي اخیستلی چې د برېښنا په نشتون کې پرې خپلې ستونزې حل کړي. زموږ حال خو د برق سره بیخي لږ نه بیخي حد زیات خراب ده، خاطر د دې باندې چې یعنی په 4 ساعتو کې تقریبا د خبره یعنی 15 ساعته مکمل برق موږ نه لرو. بعدا جنراتورونه دي چې یو حتی د یو جنراتور د دغه ویني حتی ایکس ری ماشینو ته زور نه رسي. دغه لپاره هم حتی جدا بل غټ ماشین اخسته خاص ایکس ری ته چې ویني خاص ایکس ری لپاره ویني هغه ویني برق ورکوي، ویني خاص د برقۍ په خاطر باندې مشکل دی. اوسنی حکومت نه زمونږ غوښتنه دا ده چې باید یعنی په عمل کې هر څه وښیي، د تیر په شان باندې داسې نه چې فقط د خبرو ویلو عمل نه و. شاید مثل ما وری هزاران محصل دکان کېدای سي زما په شان ډېری نور محصلان هم وي چې د شپې لخوا د خپل موبایل څراغ ته درس ووایي. له بلې خوا د برېښنا سربیره اقتصادي ستونزې هم دي چې ډېری خلک جنراتورونه نسي روښانولی په داسې حال کې چې د تیلو بیې هم لوړې سوي دي، او بله داسې چاره هم نسو کولی چې د برېښنا په نشتون کې ترې ګټه واخلو. د برېښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندي هم وایي په دې وروستیو کې د برېښنا وضعیت غیر نورمال شوی دی او زیاتوي چې دا ستونزه په ازبکستان کې د هغوی د برېښنا د تولید په شبکو کې رامنځته شوې ده چې له امله یې دوی نشي کولی له قرارداد سره سم افغانستان ته برېښنا ورکړي. موږ ټوله هڅه دا کړې ده چې وکولی سو د برېښنا دغه پرچوۍ چې را ایجاد سوي دي دې ته لنډون ورکو او یوه اندازه یې راکمې کړو چې په لومړي کې اوس موږ په دې بوخت یو چې حرارتي دستګاه فعاله کړو او هغه چالانه سي تر څو وکولی سو استوګنیزو ساحو ته منظمه برېښنا ورسیږي. کابل ښاریان په داسې حال کې د برېښنا له نشتون شکایتونه کوي چې د تیر وختونو خلاف د کابل سربیره د ځینو ولایتونو برېښنا هم غیر نورمال شوې ده. د برېښنا شرکت مسؤلینو هم تر دې دمه کره نیټه نه ده په ډاګه کړې چې کله او څنګه به د برېښنا د پرچاوۍ ستونزه هواره کړي. عزت الله احمدزی، CMG کابل.